د متحده عربي اماراتو چارواکي وایي اسرائیل سره د دوی د ډیپلوماټیکو اړیکو مهم لامل د فلسطین د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره و. ټاکل شوی د متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د دوستۍ تړون ډیر ژر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شتون کې لاسلیک شي. د تړون تر لاسلیک مخکې د روانې اګست میاشتې په 14مه د امریکا، متحده عربي اماراتو او اسرائیل مشرانو د یو ټلیفوني کنفرانس له لارې خبرې وکړې او په یو لړ موضوعاتو یې موافقه وکړه. د ټلیفوني خبرو اترو څخه وروسته رسنیو ته د لیږل شوي ګډې اعلامیې له مخې به اسرائیل نور د فلسطین د ځمکو لاندې کول ودروي او متحده عربي امارات به اسرائیل سره اړیکې عادي کوي. په ګډه خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې د متحده عربي اماراتو او اسرائیل یو پلاوی به په راتلونکو اونیو کې د پانګونې، ګرځندوی، امنیت، د مخابراتو، ټکنالوژۍ، انرژۍ، روغتیا، کلتور، چاپیریال او نورو برخو کې دوه اړخیزه تړونونه لاسلیک کړي. په خپره شوې اعلامیې کې زیاته شوې مسلمانان اوس کولی شي د اقصی جومات ته مراجعه وکړي او لمونځ پکې وکړي چې امریکا یې ضمانت کړی دی. د متحده عربي اماراتو چارواکي وایي اسرائیل سره د دوی تړون به د دوی هغه داعیه تقویه کړي چې د دوو جلا هیوادونو فلسطین او اسرائیل جوړښت دی. د دوی په وینا ملګرو ملتونو او اروپایي سفیرانو متحده عربي اماراتو ته خبرداری ورکړی و که چیرې د اسرائیل سره د دوستۍ تړون لاسلیک نشي نو د فلسطین لپاره د جلا هیواد جوړولو پروسه به د ستونزو ښکار شي چې د فلسطین د خلکو او سیمې لپاره یاد تړون ډیر زیات اړین و. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی ته تر هر څه خپلواک فلسطین او د فلسطینیانو حقوق لومړیتوب لري. هغه وایي تړون یې د فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره د یو ګام او پرمختګ په حیث پورته کړی. په امریکا کې د متحده عربي اماراتو سفیر ویلي د سولې د پروسې بیا پیل، د خبرو اترو بیا پیل کول د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د خبرو اترو پیل هم د یاد تړون برخه ده. نوموړی زیاتوي داسې یو وخت کې چې په سیمه خورا ډېرې ستونزې تیریږي دا د سیمې لپاره لوی ګام دی. د هغه په وینا دا تاریخي تړون به په منځني ختیځ او سیمه کې لوی تاثیرات ولري. کارپوهان وایي د یاد تړون له مخې به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې ضروري پایلې ولري. د اماراتو چارواکو تر دې مخکې هم ویلي وو چې د فلسطینیانو د بشري حقوقو درناوی باید وشي او د ټولو هغه حقوقو لپاره به یې مبارزه وکړي چې دوی یې نه لري.